د توحید سره ځان وتړئ صرف خالص بندگی د الله کوي دا پیران مریدان باباګان درګاهونه دربارونه تعویذونه کوړې منترې د دې نه ځان لرې ساتئ یو څو ورځې مخکې مې یو اشتهار په یو ویډیو کې ولیدو د یو مولانا صاحب د هغه 3 نمبرې لیکلی د موبایل او بیا د مولانا صاحب نوم نو یې زموږ سره د تعویذونو او د خاص وظیفو دپاره رابطه کولی شي کومو مسلو حل دی واورئ دا ټول لیکلي وو پکې او په ویډیو کې وو که د چا بچي نه کېږي که د چا واده نه کېږي او که په یو ښځه باندې خاوند نه یې مین نو هغه دې رابطه وکړي او که یو هلک د جنۍ سره واده کول غواړي او جنۍ وله نه ورکوي او یو جنۍ که ښه رشته غواړي او ښه رشته نه راځي هغه دې رابطه وکړي او که یو هلک په جنۍ مین او جنۍ د ده طرف ته نه ګوري دی یې رابطه وکړي او که د چا کار نه چلیږي هغه دې رابطه وکړي او که د چا یعنې ټوله ټیکه سیب اغستی ده اوس هر څه خو پرېږده دا نورې خو زه یو کار نه چلیږي او جو بیمار ده خو دا قصه پکې راووته که جنۍ باندې مینې او هغه په تا نه مینه نو بیا مولانا صاحب سره رابطه وکړه او که دا جنۍ د دغه هلک سره رشته کول غواړي او د هلک نه غواړي نو جنۍ دې بیا د مولانا صاحب سره رابطه وکړي او ښه باقاعده یې ورسره لیکلي وو وایي خویندې د راتلو کوشش که نه کوي نه دې کوي په موبایل دې رابطه وکړي کار به وشي نن سبا هغه دغه راوتې دی که نه دغه د خوراک دا ډیلیوریانې چې کوي دنیا مخکې لاړې ته به کور کې ناستې کړپ بټن ووایي تا له روټۍ راوړي تا له اوبه راوړي تا له دوایي راوړي نو اوس دغه مولیانو په کې هم دغه سیسټم وراچولی ډیلیوریانو ده کور کې به ناست او ستا کار به کېږي آنلاین نو که څوک نه راځي نه دې راځي خو رابطې دې وکړي دا قسمه خلک او دا قسمه وظیفې د دې نه ځان لرې ساتئ یو مې واورېد او بله ورځ وایي که د چا نه څه ورکي که د چا نه څه ورک شوي او غل معلومول غواړي اورېدلي سر چې ته ووایو نو معنی دی توجه دې ورته وه که څوک غل معلومول غواړي یا دغه سامان دا چې دې پټ کړی شوی دی نو د دپاره ذکر پته چې زر پیري انا لله دی او بیا چې بیا 2 رکعات دی بیا به ویده شي نو غل به خوب کې ویني نو ما کور کې دا خبره کوله وړو سره لګیا وم دغه مې واورو دا ګوته مې واورو نو ما دا که اوس څوک ویده شي او روغ سړی خوب کې ویني دا غټه جاښه راته جوړه شوه یعنې اوس که ویده شي څوک هم ولیدو سهار به ورځو کې چې غله سامان راوباسه ته به لیدلی پرون خوب کې دا خو راته بله جاښه جوړه کړله ځکه چې خوب د انسان ته قسمه قسم خلک راتلی شي اوس یو سړی ویده شو او خپل یو خوږ ملګری یو دیندار هغه یې په خوب کې ولید هلکه دی به وایي چې ته وګوره دا دومره کلونه زما په دې غل باندې یقین و ها نن ما ته پته ولګېده چې سړی څه دی او غل راوخت نو داسې ناشنا اذکار دي او څه دغه دي او وایي دا چې دی نو او وایي یا به غل ویني یا به دغه سامان ځای ویني او یا به هغه غل په زړه کې داسې یېره راشي چې هغه به راشي تا ته به پخپله ووایي 3 خبرې دي نو یو صیب نه څه ورک شوي دي ګوره سره وي که څه شی هلته یې ورک شوي او ما سره رابطه وکړه او 10 تورې یې سره وکړه او 15 وکړو او چې ډېر خفه وي ما ورته دا ذکر وکړو او بله ورځ راکړه سخت خوشحاله ما ورته چې څنګه وي هغه سره چا چې ته کپړه کې تړلي و راویشتي دي واپس کور ته میلاو شو
دې اسکارو پسې زموږ دا خلک نښتي او دا دومره خواږه اسکار یې پرېښودي ده مسند مستند سلسله د ذکر د رسول صلی الله علیه وسلم پورې رسي دی پرېښودي خو هغه تاویلې ماویلې او پلاني صاحب وظیفه راکړه او پلاني صاحب راکړه په هغې پورې نښتي او خواږه اسکار یې پرېښودي خبره مې دا کوله چې دې اسکارو کې لوی دعوت هغه د توحید طرف ته دی چې ته به ځان لرې ساتې د دې تعویضونو نه د دې باباګانو نه د دې کوډو منترو نه د دې پیرانو نه د دې مریدانو نه د دې قبرونو نه درګاهونو نه او دربارونو نه او اعتماد به یک یوازې په چا ساتي په الله باندې او چې الله یې حل کوي څوک یې منع کولی نه شي او چې الله یې نه حل کوي نو څوک یې حل کولی نه شي نو دا ډېره ښایسته دعا ده بله ګوره دې کې دا دي وان محمدا عبدك ورسولك او محمد صلی الله علیه وسلم ستا بنده دی ګوره رسول یې مخکې ووایي که بنده یې مخکې ووایي بنده ښه زموږ دا رسول چې دی صلی الله علیه وسلم دی مخکې بنده دی که مخکې رسول دی مخکې د الله بنده دی نو بیا رسول دی مخکې بنده دی بیا رسول دی اشاره د دې طرف ته او دا خبره پکې ښه واضحه بیان شوې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم که ډېر هم اوچت مقام لري خو هغه د الله بنده دی نو کومو خلکو چې رسول صلی الله علیه وسلم راوچت کړی دی او د الله مقام ته یې رسولی دی او هغه ته یا رسول الله مدد وایي او د هغه نه سپارښونه غواړي او هغه ته وایي د خپلو خزانو نه مال راکړه نو دا خلک په غلطه روان دي ځکه چې دغه کارونه د الله دي او قرآن کې دا خبره د الله پیغمبر ته قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې زه د خپل ځان دپاره د نفع او د ضرر مالک نه یم مګر هغه چې الله وغواړي نو چې د خپل ځان دپاره د نقصان او د فایدې مالک نه دی رسول صلی الله علیه وسلم چې څو پورې الله نه یې غوښتلي نو موت تاله به څنګه راکړي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي نو موږ ټول محتاج یو د الله خزانو ته اکثر په دې نعتونو کې دې خیال کړی د شنو پټکوله چې نعتونه وایي نو درځم دې درته او ستا د خزانو فقیر یم او ستا د خزانو ملنګ یم دا خبرې شرکیه دي رسول صلی الله علیه وسلم په خپله الله ته محتاج دی ځکه چې د هغه بنده دی او بنده خپل رب ته څه محتاج رسول صلی الله علیه وسلم قدر او عزت په مرتبه د رسول کې به کې په مرتبه د اله کې به نه کې اله هغه یو الله دی بس د رسول صلی الله علیه وسلم مقام او شان هغه مقام او شان به بیانوي چې هغه د رسالت او د پیغمبرۍ او د نبوت سره لایق دی د هغې نه به یې نه اوچتی چې الله ته یې ورسي او بیا عام امتي به دومره نه راوچتی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ورسي یعنی بعض زموږ په ملک کې د مولیانو نه او د امامانو نه سم پیغمبران جوړ کړي ته به ورته د پیغمبر او د رسول حدیث وې دې تا ته په مقابله کې د مولا او د امام خبره کوي دې کې بله دا خبره ده چې یا الله دین مې وساته چې په خپله ګناه وکړم یا یې بل مسلمان ته راکاږم نو دا ګوره لویه ګناه ده چې ستا د لاسه یو مسلمان په څه کې واقع شي په ګناه کې یعنې په خپله خو زمونږ په اوږو باندې د ګناهونو پیټې پراته دي خو چې قیامت په ورځ الله ته مخامخ شو او زمونږ په تله کې دا ګناهونه هم پراته دي چې زمونږ د لاسه فلاني او علاني هم د الله نافرماني کړې ده نو چېرته ګناه کې ته سبب جوړ نه شي ګورې راځه دا شی وګوره راځه دا به وکړو راځه داسې به وکړو یو سړی د الله نافرمانۍ ته راوړ